السلام علیکم خوږو دوستانو، احمد کوټوال یم د یو ښایسته اپلیکیشن سره بیا ډېر وخت بعد. اپلیکیشن مخکې ما تاسو له وړاندې کړی و چې تاسو څنګه کولی شئ پښتو ولیکئ او مخکې کس ته انګلیش لاړ شي، عربي لاړ شي، چینایي لاړ شي، یا ستاسو د کومې ژبې ضرورت وي هغه ژبه کې هغې له هغسې لیکل لاړ شي. هغې اپلیکیشن کې بیا څه شرطونه سخت وو، څه وخت یې فري کار کولو او بیا یې وروستو کار پرېښودو. نوی اپلیکیشن مې پیدا کړی، ډېر ښایسته دی، بلکل هېڅ قسم کوم شرط نه لري او استعمال یې هم ډېر اسانه دی او د پښتو ټکي پکې مکمل دي. یعنې که تاسو هر یو ژبه انتخاب کړئ، ټکي ډېر ښایسته او پاک، واضح او صفا دي. تاسو له زه طریقه ښیم، ډېر اسانه دی. پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې تاسو ولیکئ ګو کیبورډ. دا علامه تاسو ګورئ، ګو کیبورډ زه کلیک کوم چې تاسو له پر سکرین واضح ښکاره شي. ګو کیبورډ، دا کیبورډ تاسو انسټال کړئ او چې انسټال هم کړئ بیا به په موبایل کې انتخاب کړئ. د انتخاب طریقه به انشاءالله تاسو له درځي. د هغې نه بعد به لاړ شئ چې کله مې انتخاب کړئ لاړ به شئ. که تاسو وټساپ استعمالوئ، مسنجر استعمالوئ، که کوم بله ژبه استعمالوئ، که کوم بل اپلیکیشن استعمالوئ، تاسو کولی شئ هغه کس سره هغه رقم خبرې وکړئ. لکه تاسو له زه اوس ښیم، دلته په تاسو کله چې کیبورډ ته لاړ شئ، ما پښتو انتخاب کړی. که تاسو دنیا هر ژبه انتخاب وغواړئ، دا ګورئ ټولې ژبې شته دی پکې د مکمل لغتونو سره. دا چې ما پښتو انتخاب کړې ده، که زه وغواړم چا سره په پښتو خبرې وکړم هغې ته مخکې انګلیش لاړ شي. دغه ته یوه علامه ده، ګوره تاسو واضح ښکاري، د ترانسلیټ په نوم دغه علامه ده. ګوره زه تاسو له کلیک کوم، دا علامه تاسو چې کله کلیک کړه دغسې علامې راځي. ګوره یو طرف له پښتو، یو طرف له انګریزي. دا چې ما تیاره انتخاب کړې ده، که تاسو وغواړئ بل شی انتخاب کړئ نو انتخابولی شئ. دا ټولې مکمله ژبې په دې ځای کې راځي، چینایي، عربي، اردو، پښتو، او په دې بل طرف کې هم دغسې مکمل راځي. نو دا تاسو له زه سمپل ښیم چې څنګه ولیکم پښتو او مخکې کس ته انګلیش لاړ شي. ګوره ښه، زه ما تیار انتخاب کړی دی، زه کور کې یم. دا ګوره زه کور کې یم، مخکې هغې ته انګلیش لیکلي چې آی ایم اټ هوم. که هغه زه هره ژبه ولیکمه، که هغه زه هر یو لغات ولیکمه خو واضح یې ولیکمه، پښتو ولیکمه، مخکې کس له په انګلیش ځي، په چینایي ځي، هېڅ کوم مشکل پکې نشته. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی او نه وخت لري نه کوم شرط لري. ډېر ساده او ښایسته کیبورډ دی او یقین لرم چې فایده به ترې واخلئ او ویډیو دوستانو سره شیر کړئ چې نور نو ترې هم فایده واخلي. په مخه مو ښه.